سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله تر روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو نن درته یو ډېر خوندور اپلیکیشن ښیم، واقعا ډېر خوندور او زړه پورې اپلیکیشن ستاسو موبایل لپاره ډېر زیات مرسته کولی شي تر څو تاسو دا موبایل بخښنې سره اپلیکیشن انسټال کړئ او خپل ملګري حیران کړي چې دا اپلیکیشن تاسو له کومه کړی ده. ملګرو دا اپلیکیشن زه کوم وخت سکرین کې کاروم، ملګرو تاسو ورته کله چې موبایل وخورو نو د اپلیکیشنونو ټول خورېږي چې کې خوري. کوم اپلیکیشن البته تاسو پکې انسټال کړي وي نو تاسو کولی شئ چې ملګرو ډېر لوبې هم وکړئ او ډېر خلک حیران کړي چې دا اپلیکیشن څنګه استعمالیږي. چې غواړئ دا طریقه زده کړئ نو راسئ دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، زه درته مکمله طریقه ښایم. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو دې لپاره یو اپلیکیشن د ضرورت د رولینګ آیکن په نوم یو اپلیکیشن دا باید تاسو ورته راډاونلوډ کړئ. رولینګ آیکن دا اپلیکیشن لینک تاسو ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم له غځای نه کولی شئ په ډېر اسانۍ باندې دغه اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ، یوز یې کړئ. اپلیکیشن لینک ډسکرپشن کې ستاره دا کولی شئ راډاونلوډ کړئ. کله مو اپلیکیشن راډاونلوډ کړئ د انټرفیس داسې ده. دلته کولی شئ ملګرو د اپ آیکن ورته انتخاب کړو. دلته کولی شو د عکسونه څنګه ورته سلیکټ کړو. مثال په توګه غواړئ اپ آیکن څخه استفاده وکړئ، دا په دې معنی کوم اپلیکیشنونه ستاسو په موبایل کې انسټال دي هغه به ټولو ته ټیک مارک کوئ او بیا داسې ښوروئ او راښوروی شئ. او دلته کولی شئ د خپل موبایل ګالري څخه تصویران ورته انتخاب کړئ، هغه به بیا داسې ښوروئ لکه څنګه چې زه وروسته درته ښیم. او دلته کولی شئ ایموجو انتخاب کړئ. ایمیجي ملګرو کوم سټیکر یې چې دی هغه ورته انتخاب کولی شو. مثال په توګه موږ چې کله دې باندې کلیک وکړو نو دلته څو سټیکر زه ورته سلیکټ کړم. مثال په توګه دا څو سټیکر به ورته سلیکټ کړو. ملګرو کله مو دا انتخاب کړو نو داسې کله ستاسو موبایل هم ته لاړ شي نو دا سټیکر به چې خوري او راخوري. او لاندې بیرته سره سو وال پیپر هم لګولی سو. اپ کالر آیکن کلینر ده ملګرو دې باندې هم کولی شئ. دلته بیا د اپلیکیشن سیټینګ ده، خو موږ نور سره کار نشته، موږ اپلیکیشن ډیزاین لپاره کوم. تاسو په دغه 5 انټرفیسو کې که هر یو خوښ و هماغه یوز کولی شئ. که غواړئ اپ آیکن څخه استفاده وکړو نو اپ آیکن باندې کلیک کوم ملګرو، ټول همداسې یوز کېږي چې کوم اپ آیکن یوز کومه. نو تاسو هم دا سره وګورئ. لږ لوډینګ کوي ملګرو. دلته ملګرو تاسو خپل اپلیکیشنونو ورته انتخاب کړئ، څومره اپلیکیشن د سکرین مخې ته راشي هغه بیا تاسې وښوروئ. مثال په توګه زه دا څو اپلیکیشن ورته انتخابوم، زیات نه ورته انتخابوم ملګرو ځکه ټول زما موبایل کې تقریبا 200 شاوخوا هم زیات اپلیکیشنونه انسټال دي، بې حالته جی نه کېږي ملګرو، بیا ډېر مزه نه کوي. نو کله مو اپلیکیشن ورته انتخاب کړل ته به راسي سټارټ په نوم اپشن نو په دغه سټارټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو سټارټ ووهئ نو ورته وګورئ ملګرو زموږ موبایل ته اوس دا فعال شو. اما یو ایموجو هم ملګرو یې فعاله شوی، هغه معنی ټیک مارک مې نه ده ختم کړی. نو دا طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل موبایل کې داسې شیان راولئ ملګرو. ته وګورئ څومره زبردسته ښکاري. نو که خوښ مو دا طریقه خامخا درسره وکړئ ځکه تاسو ته ډېر زیات خوندور ښکاري او ملګري به مو ډېر ورته حیران شي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل څخه تاسو ته اپلوډ کومه. په لوی یا بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.